غټو سترګو یې باڼه زکات کې ورکړه چا ورکړلو غنم او چا رانجه زکات کې ورکړه منیر جانه یو زړه په زړه وبهله تباه شو یو زړه ته له خپلې سینې زړه زکات کې ورکړه واه ډېر علي دی ډېر علي دی یو زړه په زړه خو کړو د تباه شو یو زړه ته له خپلې سینې زړه زکات کې ورکړه او د جنګ په نوم یو داسې مستحق دې ښار ته راغی پاچا پکې درګار د پښتانه زکات کې ورکړه راځم نظم ته چې زرګونه څه کوم د کار سړي ترې لس نیسمه تر اسرائیلو زمه بیت المقدس نیسمه راپورته شوی دی د خپل ژوند ازادي غواړي فلسطین بیا صلاح الدین ایوبي غواړي هو زرګونه څه کوم د کار سړي ترې لس نیسمه تر اسرائیلو زمه بیت المقدس نیسمه راپورته شوی دی د خپل ژوند ازادي غواړي فلسطین بیا صلاح الدین ایوبي غواړي هو پر دې دم نه یری پر منګه لخر ډیر دی د دې کفارو نن خالد ابن ولید هیر دی هغه هیر دی چې په یو ډب به ور ماتېده په شپېته نفرو به شپېته زره لښکر ماتېده پروا یې نشته که سپېره مخونه لرو مونږ ویاړلي او راوړي تاریخونه لرو پروا یې نشته که په تخ یا که په دار ولاړ یو د جهاد غږ دی ښه ښکاره ورته بجار ولاړ یو واکدار دی نه د چا د بند اسیر دی لوی بادار دی خو په خوی باندې فقیر دی ښه سړی دی د هر چا په زړه کې ځای دی د هر چا په موبایل باندې تصویر دی د وطن د جوړولو خیال کې پروت وي همدا وایي بس همدی د خوب تعبیر دی کلک ولاړ دی په تورخم او په بولدک خدای شته چې ټول پنجاب ترې نه په ویر دی ته ودشه مجاهد محمد عمره ستا یعقوب نن د ملي دفاع وزیر دی ته ودشه مجاهد محمد عمر ستا یعقوب نن د ملي دفاع وزیر دی په گاونډ پروتو افغانانو ته مې هم دا خواست دی وطن ته راشئ چې وطن جوړ کړو د واخان لاره نن د کوم افغان په ګټه نه ده د قشتېپې پر شان به نور قانونونه جوړ شي وطن به ښکلی شي او لا به سالنګونه جوړ شي دا خپل منځي من نفرتونو ته نور اور واچوئ دا غنم ورې به په ګټه هله لور واچوئ خپلو بچو خپلو زامنو ته د کار خلق شئ د خدای دپاره نور راویښ شئ نور هوښیار خلق شئ دا وروسته بیا وضاحتونو ته اړتیا نشته ده ورته معلوم یو په دې لویو هم واړه پوهېږي له مجبورۍ مو ګټه اخلي که نه پوهېږي ځان مو ساده وکړي حساب کړی دی ساده غږېږو که نه له موږ نه په سیاست باندې څوک ښه پوهېږي ځان مو ساده وکړي حساب کړی دی ساده غږېږو که نه له موږ نه په سیاست باندې څوک ښه پوهېږي وخت رانږدې ده په ګیدړو به لیوان راسي لکه سیلاب به بیا دهلي پر اصفهان راسي نن بیا هغه احمدشاه شته چې سند او هند ونیسي هو چا چې عزت کړی هغه پسې م دعا تړلې بس خدای د خیر کې مونږ یو نوي بار ته ملا تړلې پروا یې نه وه که د ژوند اختلافات یې لره دواړه د یو کور و د وینې ارتباط یې لره پرون ولاړو په تورخم د جمهوریت سرتیري شکر نن شته د په هر خوا د امارت سرتیري قصه کې نه یو موږ د هر چا بار ته ولی نیسو ورځ وځي ځان غلی کوو او لا ځان غلی نیسو بیا د جنګ نه غواړي او بیا د انقلاب نه غواړي موږ چې حساب نه غواړو موږ نه د حساب نه غواړي یتیمان نه دي داسې نه ده چې دوی مور نه لري پلار نه لري نړۍ دې دومره وکړي موږ سره د کار نه لري ما خوب لیدلی ژوند یو نوې رڼایي ته بیایي طالب ملالۍ لاس نه نیولي ښوونځي ته بیایي ما خوب لیدلی ژوند یو نوې رڼایي ته بیایي طالب ملالۍ لاس نه نیولي ښوونځي ته بیایي دغومره یم فرق د قافیې او ردیف کولی شم زه د وطن د هر تصویر تعریف کولی شم زه په بمونو په غمونو په جنګو کې رالوی شوی زوی یم زه په دیورانو تصویرو کې رالوی شوی زوی یم ګوره د خپل وجود د ستړي سیوري لاندې پروت یم لکه فقیر ملنګ همیش کوڅه کې باندې پروت یم رانه تېرېږي پر ما اوړي ګړۍ څه وکړمه غربت نیولی یم کلک لمرۍ څه وکړمه لکه مجبوره د زاریو مخه څوک ونیسي د دغه سختو ناچاریو مخه څوک ونیسي د دې ژور خیالاتو قصې چاته وکړم زه مې د ژوند د دې حالاتو قصې چاته وکړم څومره یې پوکړمه نور دغه ګرد تر چا ورسوم خدایه د دغه لیوني زړه درد تر چا ورسوم بس که څه د سوي زړه نارې دې وکړې هر یو چې راشي راته وایي چې مزې دې وکړې مزه مې نشته خوند مې نشته ما ته توره یم زه اوس په درد نه خورم زه اوس لږ مجبوره یم زه خدای مو تل همداسې یو بل ته لیواله لره خوشحاله اوسئ که نه زه خدای مو خوشحاله لره چې ناره ده ان الحق ترې نه راوځي هغه خوله نه ده چې حق ترې نه راوځي منکر نه یم ما اقرار په ژبه کړی دا اقرار مې پښتو
منکر نه یم، ما اقرار په ژبه کړی، دا اقرار مې په څو وار په ژبه کړی، ما د خپل عزت په سر کړې سودا ده، دا سودا مې بیخي کړې ناروا ده، زه قاتل د خپل وطن یم لویه خدایه، پوره وړی د هر تن یم لویه خدایه، لوی فاسق یم، منسک یم، خیانتګر یم، جوارګر د خپلې خاورې سوداګر یم، قسم نشم شرمولی به قرآن یم ربه، زه په خپلو کړنو پښیمان یم، مشهوره له دهلي تر اصفهان یم، د اسیا زړه کې پروت لوی افغانستان یم، بیا به نه کوئ دا بیا تېروتنې سر مو ټیټ کړئ، له خدای وغواړئ بخښنې، غلطي د یو غنم لپاره خیر ده، د هوا او د آدم لپاره خیر ده، خیر د یو بل ته له څو خبرو تیر شئ، لکه ورونه له یو بله را چارپیر شئ، ټول راټول شئ، لاس په لاس اوږه شئ، پر یو بل باندې غره شئ او جوګه شئ، زیاتي ختمه د نفرت دغه لړۍ کړئ، سره نیمه دا د خپلې خولې مړۍ کړئ، پاس نظر وکوئ یو خالق تعالی ته، ښکته وګورئ محمد رسول الله ته، له کلونو له پیړیو مسلمان یم، زه قسم خورم چې ټینګ په خپل ایمان یم، مشهوره له دهلي تر اصفهان یم، د اسیا زړه کې پروت لوی افغانستان یم، پر تورخم ستړی راغلم یاره، تر لغمان ځم پر تا مې لاره، د میړنیو ظلمو خاره، د غیرت کوره ننګرهاره، تا پر وطن مین بچي روزلي دینه، تا پر وطن مین بچي روزلي دینه. مننه.